د دې وکړه چې جوړ روغ به وي. راغلي یو د سمنګان ولایت تاشقرغان اړوند سیمه ده. چشمه حیات تاسو راسره وګورئ. د چشمه حیات په نوم دلته یو چینه ده، د ژوند چینه یا د حیات په نوم باندې یادېږي. تصویر کې تاسو ګورئ ملګري راغلي دي دلته، موږ میله کوو. نو تاسو راسره د تاشقرغان اړوند کومې سیمې چې زلزلې وهلې وې او دې خواته د سمنګان پلو خلم ولسوالۍ اړوند تصویرونه راسره وګورئ په دې هیله چې خوښ مو شي. یارانو چشمه آویگنده ورته وایي. نو دا اوبه چې تاسو ګورئ ډېرې ګرمې دي، جوش دي. دا ور دلته نو دغلته یو څا غوندې یو شی دي. دا څا چې تاسو کومه وګورئ اوس په دغه ځای نه راخېږي. او دا خلک په دې باندې اعتقاد لري چې دا شفا ورکوي. نو دا اوس ماښام هم دی او ډېر ناوخته دی. موږ راغللو دلته چې وګورو چې دلته څه خبره ده. دومره خلک ورته راغلي دي. دا چې په دې ماښام باندې داسې حال دی وروره، دومره بیروبار دی. دا به د ورځې څومره بیروبار وي.